د روژې د مبارکې میاشتې پر رسیدو سره د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد بازارونه یوه نوې بڼه غوره کړې ده، خو کورني د خوراکي توکو د بیو لوړېدو په اړه اندېښمن دي. یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تېرو اونیو په پرتله د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي او اوسیدونکي نشي کولی چې ځینې اساسي توکي واخلي. ماه مبارک رمضان درباره قیمت‌ها چه توجه داشته باشند و از حکومت هم یک خواهش ما هست که باید درباره قیمت‌ها بازار را کنترل کنند تا اینکه مردمی که اقتصاد ضعیف دارند، مردمی که توانایی ایشان کمتر است بتوانند در این ماه رمضان از این مواد از این چیزها خوراک‌ها مستفید شوند. د بدخشان اوسیدونکو پر وینا دوړو، غوړي، وریجو او د نورو لومړني توکو د بیو زیاتوالي پر بېوزلو کورنیو اقتصادي فشار زیات کړی دی او دوی د خوراکي توکو د بیو د کمولو غوښتنه کوي. خواستم از دکاندارا از همین است که نرخ‌ها را بالا نبرند، دیگه نرخ‌ها را پایان بیارند. ماه مبارک رمضان است. دیگه خواست من از تجارت از همین است که به مردم غریب و فقیر کمک کنند. ماه مبارک رمضان است. په ورته وخت کې د فیض آباد ښار یو شمېر هټیوال وایي چې د بیو لوړوالی د وارداتو او ترانسپورتي لګښتونو د زیاتوالي له امله دی. د دوی پر وینا د خوراکي توکو لویه برخه له پاکستانه واردېږي او د تورخم پولې تړلو سره ترانسپورتي لګښتونه لوړ شوي چې له امله یې بیې هم لوړې شوي دي. برنج که است، برنج سلای پاکستانی که است، تقریبا وقتی که مرز بس است بالا رفته و هنوز بالا رفته است. دیگه روغن هم یک کمی بالا رفته، دیگه روغن همین یخی، روغن های 5 لیتره شام که است اینا تا جای نرخش مناسب است با هم نرخ سابقه است. د خوراکي توکو د بیو د سار کمیټې مسؤلین وایي چې دغه کمیټه د بیو د خپلسري لوړوالي د مخنیوي په موخه جوړه شوې ده او ټینګار کوي چې که هر ډول سرغړونه ولیدل شي له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. متاسفانه تجارای ما یک مشکل داره که در دیگه کشور و در دیگه ولایت‌ها با آمدن ماه مبارک رمضان تجارت نرخ پایین میاره، ولی در فیض آباد یک مشکلی هم داره تجارای ما داره که با آمدن ماه مبارک رمضان نرخ را بالا میبره. ما ان شاء الله که یک تعداد دکاندارا که با ما همکار است و یک تعداد کسایی که سرکش هستند ان شاء الله که کنترل میشه، کنترل جدی میشه. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د روژې میاشتې پر رسیدو سره د بدخشان په بازارونو کې د خوراکي توکو بیه لوړیږي. دا هغه موضوع ده چې تل د اوسیدونکو ترمنځ اندېښنه رامنځته کړې ده.